مقام عبدیت ستوي عبدیت بندگی توي بندگی ستوي دا اللہ پا دربار کے او دا اللہ پا حضور کے ځان انتہائی ذلیل کولو توي کہ دا اللہ پا حضور کے سڑے ځان ذلیل کی ځان کمزور کی او دا خپل عاجزے اظہارو کی کہ اللہ ز ډیر عاجز ما اللہ ز ډیر کمزور ما او پروردگار لوی تعالی دا بندل لوی نشتا کبر اللہ تعالی دے عظمت تعالی دے علو لوی شان مجد بزرگی دا اللہ تعالی لائق دا تعالی خائے گی مال نہ خائے گی ذکر یو قدم اخلم بے دا اللہ دا طاقت نہ نشم غشتے دسترگی دا رپم بغیر دا اللہ نہ نشم لقول استرگم نشم لقولے او کدا لاس دے خلے لوڑما او خپل ډوډۍ وړای می پخ کړی دا او تالی کې راته مخ کې پرتام دا چې دا الله توفیق نی دا نوړای په دې لاس کې دې خلې تم نشم وړي او الله ته ارس کول شي ته په یو سات کې د اسمانونو ختمول شي د ازمکه ختمول شي دا غرونه ټوټه ټوټه کول شي دا دریابونه سوځول شي په دې دریاب اور بلول شي دې ته عبدیت او بندگی وای چاکی چې دا عبدیت او بندگی سونه ډېری هغه مر د الله خوخي الله ته نږدې وي او که چاکی دا عبدیت او بندگی څومره لګي هغه مر لري کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله بر اسمانونو تلا معراج چې تاسو ورته وایي او حدیث کې د معراج سره تعبیر شوی دی عروج بر خطل چې بر اوخت او در رب العالمین سره ملاقات شو نو التکه نبی علیہ السلام ګوره یو دوست چې دوست د دینه سو توفه وړي اوس نبی علیہ السلام چې الله لال خو خامخا یو توفه وړي دوستان خامخا دوستانو له توفه وړي هدیه وړي ډاله وړي نبی علیہ السلام مبارکم فرمایي حدیث ته د حضور پاک مبارک چې تها یو بل هدایا یو سه یو دوست بل لذی نسان سر سے ڈالے تحفہ یوسا دے سر د سینے او د زړه محبت او مینه زیاتیږي ظاهر ده چې الله لنبی علیہ السلام ته لوی شخصیت یو د پابندگانو کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او الله غوند عظیم ذات لذی ډالے تحفہ بوړي سب وړي او ډالے تحفہ کې بنده دا کوشش کوي چې دا شی یو سم چې هغه سره ني اوس مال څوک د وبو تحفه وړي نو به خدل تډيري دي هغه شی خلک وړي چې هغه یو سړی سره نی او تاوله یوړو نه په ډیر خوشاله شي چې لکه دا خو داسې شی راوړو چې زما وته جت ته زما وته ضرورت ته ما سره نشتا اوس الله له بسوړي مال الله سره دی رزق الله سره دی صادر او جامه الله ضرورت نه لري رزق ته ضرورت نه لري ډوډۍ ته ضرورت نه لري توله بالغ ته ضرورت نه لري میوه ته ضرورت نه لري او دیندار صدا الله سب وړي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه تحفه یوړه چې پاغه الله خوشاليږي م الله سره شته دینا چې هغه ته عبدیت او بندگی وای الله بنده نه دی الله معبود دی بندگی یوړه التحیات لله والصلوات والطیبات الله مالی بندگی بدنی بندگی او الہ العالمین دا خلی بندگی دا ټوله مې دله په توفه کې راوړې ده دا هغه شی دی چې تا سره نشته او دا هغه توفه ده چې الله ته پې خوشحالېږي دا درې څیزونه مې درته راوړي دي څومره بهترینه توفه ده ولې لوی نه لوی الله لده بندگی بنده لده حدیث قدسی دی ما دا تاسو ولسته نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی غیتا ہوئی کہ نبی علیہ السلام دا اللہ نے نقل کی اللہ فرمائی قال اللہ تبارک و تعالی الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فخواب بخلقو دو جامع غستی یو بے صادر کو دا کمیس پدے او دا پرتوک پدے بے لنگ ہوا اس خو کمیس پرتوک مون اوسم عرب چې تاسو عمره له سوق دی یا حج دی نو یو لنګ دا پرتوک پځای وي هغه ته ازار وای
او یو د کمیس په دی یو صادر ځان نه تو کې هغې ته ردا وایي. دو جامې وي د انسان عموما، دا پټکې ټوپې سپلې دا زیاتي څیزونه دي. الله وی الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، ذاتی لویی او د صفت لویی دا ګورې زما دو جامې دي، دا د بل چاله نه ورکوم. فمن نازع واحدا منهما، فمن نازعنی واحدا منهما، که په دې دو جامو کې ما سره څوک جګړه کوي، ځان پکې شریکول غواړي، دا ذاتی لویی خو الله تم لوی خو ګورې زم لوی ما دا سی وای عیاذا بالله. الله ستاله خو ډېر غټ صفتونه دي خو زم ګورې د چا نه کم نه ما، زم لوی یم، زم بچی ورکوم، زم سړی جوړوم، زم باران ورولی شم، پلان کیم باران ورولی شي، پلان کیم بچی ورکولی شي، پلان کیم د ماجت پوره کولی شي. ور دا ټولې خبرې پکې راغلې. الله وی کببته یوم القیامه، قیامت پا کببته فی روایت فی النار، قیامت پا روز بے پا اور کے پڑ مخی ورولم. دا سبنا دا پدے اللہ خپکے گی. لا تمشی فی الارض مرحا، اللہ وی پزمکا دا کبر تلل مکوا. بعض خلق چال کے کبر کئی مٹھے وی لا سونا وی، بعض خلق پینسے دان پسے راکائے گی، بعض سڑی پتلو کی چیزی دا سینہ بل شان دیتا وی راتا وی، پدے تلو کے پدے چال کے دے قبر شروع کی. دا سے چال کئی چے دے خلقو تا پتہ لگی چے زخم سوکیا ما، دا خلق رانو یریگی، دا بدماشے چال کئی او چیزی پلارا دا مالدارے چال کئی چے خلقو تا پتہ زم سوکیا ما، دا بنکے. اللہ وی کدا چال دیو کہ لا تمشی فی الارض مرحا، دا دا قبر چال مکا و پز مکا کے تسکو لشی سباو کے انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمکا شلو لشی تی پی ورننو دے اسمان تسر رسول شي، نو چې نظمکه شلول شي او نه اسمان تسر رسول شي، نو په نظمکه یا قدم اوچت اخلو یا حقت علی سپه ولې قبر کې الله ډېر خپه کېږي. پابندګي الله ډېر خوشحالېږي. یو بزرګ په مکه مکرمه کې بیت الله شریف کې ناستو. دې زمانه کې قرش ډېر دی، هغه زمانه کې رش کم. یو سړی دی به ناستو بیت الله سره او دعا به د الله نه غوښتا او د دعا سره به جړل او د دعا په اخر کې به وی چې یا الله زما ایمان نصیب کې خلم کلمه د شهادت میں په جبر راولې. نبی علیہ السلام فرمایي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، چې د چا په خله اخیری کې کلمه شهادت راغی یا کلمه توحید، الله به جنت ورکړي. چې جاړي او چې دا به وی چې خدای آخر وخت کې مې په خله کلمه راولا، دې سره به ډیرو جړل، داسې کوکي به والیو ډیر به جړل. دا نیک سړی ورنږدې شو، وی مرګري دا خو حرم مبارک دی او مکه مکرمه ده او د بیت الله خوا ده، نو دعا خو دلته پکارم ده، خلک دعا سره جاړي او تم جاړي مونږ هم جاړو. خدا ته چې کلم دعا کې زما د تخیالي، نو ته چې دا ټکې وې چې خدای آخر کې وخت کې ایمان نصیب کې، دې سره ډېرې زیاتې چغې وې او جاړې، دا ولې په دې مې پېکه. هغوی بله ما پرې دپاره زه خپل کار کو سړیا وی نه دال براته وې خدای ته وګوره پاره مې پرېږده، ما کې ګوتې مو او ته بیا وایي ته ګوره زه مسافر یم، ته پته نشته چې له دې دی او که د بل دی، خو ډېرو ورځونو دلته یو بل سره ناست پاس یو، یو تعلق جوړ دی، زه مسافر یم، د خدای لپاره په دې مې پوهې کا، ولکه دې کې د آخرت صفې خبرې چې زه هم بیا ویم که نه، او مهرباني وکړه ما معاف کړه، ما پسې سړی نه ختې نه مې پرېږدې، نیک بخته پاره مې پرېږد. دې سړي تنګ کړ، وی نه دا ټکې به راته خامخا وې، وی ښه نو دا واوره دا ټکې درته ویم، وی زه مؤذن یم د دې بیت الله شریف، زه بانګ ویم او زما خاندان پشت در پشت د بیت الله مؤذنین دي، زما نیکه و د نیکه پلار مې او د هغه پلار او د هغه پلار، نیکه پسې زما پلار شو او زما پلار پسې زما مشر ورور او زما مشر ورور پسې زما نمبر دی، زه بانګونه ویم. اوس خو الحمدلله بیت الله شریف کې ډېر ګڼ مؤذنین دي، ډېر زیات دي الحمدلله، خو هغه زمونږ وی دا زمونږ خاندان دی مونږ وایو. زما ورور مؤذن و بانګي و، ناجوړه شو چې کله بیمار شو او زنکدنې شو، نو زما ورور وی قرآن شریف راوړی،
نو موږ منډه کړې قرآن شریف وله راوړو ځکه چې داسې وخت کې یو سړی قرآن شریف غواړي خو دا خو خبره ده ښکل به کي تلاوت به وکړي مونږ چې د خپل رور له قرآن شریف راوړو وی هغه رور مې قرآن شریف ونیو په شلقې لاندې ځمکې ته وغورځاو او ساعت یې وته مړ شو نو زه دې خبرې له زور ورکوم چې الله زما رور خو دلته په بیت الله کې بانګونه وې او د دې نه معلومه دا شو چې خاتمه د هغه بې ایمانه لاړه ځکه چې آخر وخت کې د خدای قرآن سره یې راولي او په ځمکه یې وغورځوي دا خو مسلمان نه دی او د آخر وخت کې دا عمل وکړو دې پسې فورا سام لاړه دې خو د ایمان نه خلاص لاړ نو په دا ټکې راته رایادېږي او خدای ته جاړم اللهم اجعل آخر کلامي لا اله الا الله خدای ایمان سره مې بوځي د مارونو ګورې دا ذهن کې واچوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یاره به ډېره پړه کې راولئ کبر به نه کوې کبر به نه کوې دې وخت کې خو تعالی خدای د دې لاسو خوځولو طاقت در کړی دی ته څنګه لقې لقوا د دې خپو د چال طاقت هم خدای در کړی چې څنګه چال کې کوا دې وخت کې خو تعالی خدای پاک د جبې طاقت هم در کړی دی که ته مسلمان ته سپک ګورې کوه بس کدی بشي دې وخت کې خو تعالی خدای پاک د سترګو د لاسونو خپو طاقت در کړی دی خو چې کله دې ځن کدن شي دا طاقت ختم شي بیا به د سره پوهېږي الله پاک دا زور به د نه وباسي بیا ای د مارونو یو خبره درته وکړم زوی که د پلار مخکې کبر کوي نو دا پلار د دې زوی دا مستی برداشت کولی شي نه که دې زوی دې پلار ته په نامه نوم واخیست صرف په نامه بابی ورته ونه وي پلار یې ورته ونه وي او په نامې نوم واخیست چې پلان کیا یاره ممکن ده چې دې پلار کې سړیتوب وي نو د دې زوی مخ ته به ونه ګوري ما ته سپک وکتل او که دا زوی د پلار مخکې چغې وی اوچت اوازونه کوي دام د پلار سپکاوی دی زوی له پکاري چې د پلار په مخ کې د عجزي وکړي او که دا زوی د پلار په مخ کې لویي کوي والله پلار نشي برداشت کولی هغه پلار چې د زوی له اخرت ځان له خراب کړی دی او د زوی له ګټه کړې ده هغه پلار چې د زوی له ګوډونه او چارې کړي دي او منډې ترړې والي دي هغه پلار چې د ځواني یې د زوی دپاره خاورې کړې ده نشي برداشت کولی هغه پلار د زوی داس مستی او ښځه چې د خاون په مخ کې مستی کوي او کبر کوي نو خاون برداشت کولی شي نشي کولی ښه تا زما مخ کې جواب راکړه جواب کې څه چل دی دا لږ یو پټی کبر دی او تا ما ته اواز راوچت که اواز اوچتولو کې څه چل دی لږ ښه به یې واوري که نه 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 کبر دی وکړه پلار د زوی کبر نشي برداشت کولی خاون د ښځې کبر نشي پیدا برداشت کولی دواړه بندگان دي دواړه انسانان دي یو برابر دی هم د غوښې جوړ دم د غوښې جوړ هم اډوکي نه جوړ دم اډوکي نه جوړ هم ډوډۍ خوري زوی او ښځه هم ډوډۍ خوري او پلار او خاوند هم ډوډۍ خوري دواړه یو کوټه کې اوسېږي د دواړو ګرمي کېږي د دواړو یخني کېږي دواړه محتاجه دي خو سره ده دی پلار د زوی او خاوند د ښځې کبر نشي برداشت کولی نو پروردګار به د بنده کبر څه برداشت کړي ته نه برداشت کړې او الله به برداشت کړي ته محتاج یې زوی ته بیا هم کبر نشي برداشت کولی الله دې بنده ته محتاج نه دی بیا به څنګه برداشت کړي مالک د نوکر کبر نشي برداشت کولی چې دا نوکر دیاړي مار غریب چې راولي کار لا او سړي له جواب ورکړي ها دا دیاړي دی والی چې سبا رانه شي حالانکه ستا بنده نه دی ته د هغه خدای نه ستا ډوډۍ نه خوري دا خدای خوري که تاله کار کوي نو پیسې ورکوي خیراتي نه کوي دله لیکن بیا هم ته د هغه دویمه خبره اوچته نشي زغملی الله بس ته اوچته خبره څنګه وزغمي الله خو ما ته محتاجه نه دی نه زما ډوډۍ ته محتاجه نه زما جامې ته محتاجه دی نه زما مال ته محتاجه نه زما بچي ته محتاجه په دې هر څه کې خدا الله ته محتاجه نو ته کبر نشي برداشت کولی الله برداشت کوي ته لویي نشي برداشت کولی الله بس تا برداشت کوي سوال نه پیدا کېږي چې دلی برداشت کوي څنګه به برداشت کوي رب العالمین عجیزی باندې خوشحالیږي چې کوم ځای بابا ته پسې نه لاس کېږي بابا جی اوده شمه که څه ضرورت شته نه دا بچي اوده شه بابا ودرېږه په دې خپو دله زور وکړم پلاره په دې خپو دله زور وکړم هغه ورته وایي زه بچی اوس اوده شه او دې کټ کې ناست یې هغه ولې ګیلاس راولي ورته مخامخ ولاړې نو ته د زوی په عاجزۍ خوشحالېږي او خاوند د ښځې په عاجزۍ خوشحالېږي
او مالک د نوکر او د کشر په عجزه خوشحالېږي او افسر د بابو او د کلاس 4 په عجزه خوشحالېږي او که کلاس 4 ځان لږ نیغ افسر ته فوراً به له بدلي وکړي او ځای نه بل ځای ته نوکری نه به وباسي. نو ته د خپل ماتحت او د خپل کشر په عجزه خوشحالېږي، نو الله به د خپل بنده په عجزه خوشحالېږي که به نه خوشحالېږي؟ کبر یې ډېر زیات بدي شي. چې بدي شي د الله کبر او چې خوښې دی نو په عبدیت او بندګي، عبدیت او بندگی در رب العالمین خوخه ده. ځکه خو الله وی تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا. دا آخرت خوشاله، تلک الدار الاخره، دا آخرت خوشاله، دا جنت خوشاله، دا الله رضا. دا آخرت دا چاله ورکوم، هغه چاله ورکوم لا یریدون فی الارض علوا، چې پزمکه کې بندگی کوي، ځان پسې خپې نه راکاږي، کبر نه کوي، ولا فسادا او پزمکه کې فساد نه کوي. ولې پزمکه کې کوم سړی فساد کوي دا کبرجن دی، نا مفسد دی، بل ته ضرر رسي، دا کبرجن دی. نو الله و چې کوم سړی بندگی کوي، عبدیتی پکې عبدیت او بندگی او لوی نه کوي پزمکه کې، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا ولا فی الارض ولا فسادا. چې دا کار نه کوي اخرت ورکوم، خوشاله ورکوم. بندگی نو تبا نو چې د الله په حضور کې بندگی کې، نو چې د ځن کدن پکې وته محتاج شي، نو د بندگی کلمه ودل په جبه راولي. او که په دنیا کې د کبر وکړه، خپې دې ځان پسې راښکلې، نو چې ځن کدن وخت ورته محتاج شوې، نو بس چوکه به در باندې ړومبه ږدي دغلته. د الله د چوکې د کېښودو ټایم راغی. اوس دنیا کې خو اختیار درکړو چې څه دې خوښه یې کوه، ځن کدن کې د ورو اختیار ختمېږي، بیا په سر د لکوته کېږدي، بیا به د کلمه شهادت نه راځي په خولې باندې. نو هغه مؤذن ورته وایي ورور مې دا چل وکړو، نو به زه اوس جاړمه، نو چغې وامه، نو چې یا خدایه واقعي داسې حرکت زما نه ونه شي چې دا ځن کدن په وخت کې لکه د رور غوندې د ما نه میمان لاړ شي. یو مؤذنو د دمشق په جامع مسجد کې به بانګ وي، نو اوس خو لوډ سپیکرې دي، ابه د منارې سر ته وختو نو بانګ به وي. او زمونږ فقهاو لیکلي دي چې کم انسان په مناره کې بره بانګ وي، نو د حی علی الصلاة دپاره او د حی علی الفلاح دپاره که د هغه منارې کړکۍ نه سر بار وباسي یو طرف ته، نو دا مستحب دي، کولی شي. اواز به رسول غواړي. د سپینګیرې د شپېته او یا اتیا کاله بانګونه وي او مؤذن دی په جومات کې بره، چې بره مناره کې بانګ وي، نو ښي طرف ته مخکې نو وي حی علی الصلاة دوه ځله ووایي، نو بیا چې حی علی الفلاح وي نو ګس طرف ته مخکې، نو چې ده دا ګس طرف ته مخ کړی او حی علی الفلاح وي، د دې منارې لاندې د جومات سره خوا کې د یو یهودي کور و، هغې کې یو جینۍ وه، په هغې یې نظر ولګېد، جینۍ خوښه شوه. مؤذنینو ته هم دا ویم چې دوی بانګونه وایي، نو په بانګ کې د دوی د یو څو خبرو خیال ساتي. یو د وخت خیال دې ساتي، بې وخته بانګ به نه وایي، چې وخت داخل شي بانګ دې وایي، دا ضروري خبره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اللهم ارشد الائمه واغفر للمؤذنین. ترمذی شریف کې حدیث ته، خدایا چې څوک خلکو ته مخکې مونځ کې امامان هغوی ته نیغه لار برابر کړي، ته ورته هدایت نصیب کړي. ولې که هغه رکوع قومه جلسه ګډه وډه کړه نو قوم یې غرق کړه. واغفر للمؤذنین، او خدایا بانګیان وبخې، بانګ والا وبخې. ولې بانګ والا ته د بخښنې دعا کوي؟ ځکه دی اکثر د ټیم نه مخکې بانګونه وایي. او یاد دا دی چې ښي طرف ته ګس طرف ته اوس خدا لوډ سپیکر دی، یو خوا بل خوا ګوري، نو اکثر په لاره باندې ښځې تېرېږي، نو هغې ته هم په سترګو کې وګوري. ځکه وایي اغفر ویې بخه. او یادا چې بانګ الفاظ غلط وایي، او یادا چې دی بانګ کې دی بانګ وایي، نو ریاکاري ته اکثر راځي. او خلک به وایي چې هغه د پلانکي بانګ وایي، پلانکی بانک شروع شو، خلک وایي چې څونه خشته آواز دی، چې خلک وایي چې ګوره وختي تللی دی، دا دی مونږ لا نه یو تللی او دی تللی دی، نو دا ریاکاری هم پکې راځي. خو دا ټول یو شان دي، الحمدلله صالحان دینداره خلک شته دی. بلال رضی الله عنه مؤذن نو څه،
ابو محذوره رضی الله عنه د مکې مؤذن نو صالحان څه ثواب هم پکې ډېر دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې اووه کاله چا بانګونه ووي الله به ولې جنت ورکړي، خو احتیاط وکړئ. نو د چې ګس طرف ته مخ ورواړو نو لاندې د یهودي کور یو جنۍ او په هغې نظر ولګي، جنۍ خوښه شوه چې بانګ اخلاص کې جنۍ پسې سر ورتا که ای جنۍ اوس عشق په سپېره دونه غالب دی چې دا خبره چت نه چغې وایي په دې نه دی پوه چې د ما د اواز خو ټول کلی اوري. ای جنۍ هغه ورته وکتل باباجي ولې خیر دی؟ یاره مهرباني وکړه د ما خوښه شو ما سره واده وکړه. بابا خدایه تا سره واده وکړم ته خو شپېتو او یو کال وې د ما خو ډېر لږ عمر دی تا سره څنګه واده وکړم؟ بس زما د سره محبت دی او زما د سره مینه ده. بابا خدای ته وګوره دا نه مه شرموه ما مه شرموه پردو کورونو ته ګوره خو ګوره سپېره او په هغه خو عشق لګېدلی دی اچه ته ما خړی نه کنه ته خدای ته وګوره ستا چې څه شرط یې ما ته ووایه هغه دلې پوره کوم خو ما سره واده وکړه. جنۍ تنګه کړه مال غواړي دلې در کوم، کور غواړي دلې در کوم، سره او سپین غواړي دلې در کوم، مهر څونه غواړي دلې در کوم، خو مهرباني وکړه به زړه مې در سره پرېوتې لګېدلی دی ما سره واده وکړه. جنۍ ورته بار بار چې بابا ته ځان ته مو ګوره زه خو ستا د نوسۍ پزه یم ته لا یا نه راځي شرمېږي نه دنیا مخکې چغې دې جوړېږي خدای ته ګوره خوښه ګورې ورور به راشي پلار به مې راشي ځان لم کار ګوري ما لم کار ګوري خو دې خدایوالي باندې هغه عشق غالب شوی دی او هغه ځای نه لګیا دی نه بس نه کېږي ما سره خامخا واده وکړه. جنۍ ورته وایي ښه ده واده را سره کوم خو په یو شرط. دی ورته لکه خوشحاله شو چې د شرط به دا پیسې لګوي نن سبا خو کور خلک غواړي پیسې غواړي. وی څه شرط دی؟ وی داسې کار دی چې زه یهودڼ یم او ته مسلمان یې نو ته به د اسلام پرېږدې او یهودي به شي. دی ورته وایي چې نه دې ته خو ضرورت نشته زمونږ په دین کې د مسلمان نکاح د عیسایانو او د یهودانو سره جایز ده کتابي سره والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب مونږ عیسایي ښځې سره او عیسایي یهودانو سره نکاح کوو هېڅ پکې نشته دا جایز دي. جنۍ ورته څه وایي او ورته وایي دا خو ټیک ده چې ستا په دین کې به جایز دي خو ما له خپل ضمیر د اجازت نه راکوي چې زه بغیر د خپل دین والا نه بل چاته واده شم. زه نه غواړم زه چې واده کېږم یهودي ته به واده کېږم مسلمان که ما سره نکاح جایز هم ده خو مسلمان نه قبلوم یهودي قبلوم. نو که یهودي کېږي راځه زه اوس به یې د ایمان پته ولګي دا ګز او دا میدان ښځې ما خو شپېته او یا کاله اتیا کاله بانګونه ووایي نو دا ایمان اوس پرېږدم نو بس اوس یا به ایمان لې یا به مال اوس که دې زه خوښ یم پته به دې اوس ولګي چې د دې خوښ یم او که دغه خپله مسلماني دې خوښه ده مسلماني دې خوښوي دا خدای ته وګوره ما د مخ واړوه دا څه کې دا دې شرمې او ما هم شرمې او که زه دې خوښ یم ښځې بل شرط ولګو بل پیسه وغواړم وی بل نه غواړم دقه غواړم او راځه اوس نکاح تړو بېګاله دې ښځه شم دا هم ده چې نیټې دله در کوم بس زه د ګوتې د رئیسم او د سره وځم. وی نو نه بل شرط نه کېږي وی نه سوچ پې وکړه وی کړی مې دی وی ښه ایمان مې پرېښودرلم ایمان مې پرېښو او درلم او چې دا ټکې اوې دومره خوشحاله دی چې د پوړی نه کوزېږي بره نه په منډه کوزېږي چې ټس شو پوړی کې وښویده او لاندې سرده لاندې را پرېوت او دقه سټې په ځمکه ولګېد او په حقه ځای ته سووته لال مردار شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ډېر کله ته یو انسان او د جنت په منځ کې به یو لیش مزل وی یو لیش او داسې کار به تې وشي چې د جنت په ځای به دوزخ ته وغورځېږي دغه هغه مزل و دله دا مرګ مقرر و خامخا به په دې مرګ مړ کېده دنه به دا سا دغلته خامخا تله ځکه د خدای له طرف نه د ده دا مرګ دقسې مقدر و نو که چې یهودي شوی نه وی او دی مسلمان وی یهودي شوی نه وی نو بانک پسې به دې سوتې وه نو کم خوا به ته جنت ته به ته یهودي شو نو یهودیت پسې ته سووته نو د جنت په ځای کم خوا لاړ دوزخ ته. خبر به نه کې دا یو چانه یو کار وشي بس خبره مې دې پورې کوله چې زنکدن وخت کې بیا په تا باندې دا الله چوکه د پاسه ده اوس که دنیا کې د قبر کړی دی نو دغلته د سره پوهېږي او که دنیا کې د قبر نه دی کړی لویي دی نه ده کړی دغه وخت به د توفیق در دی. نو هغه مؤذن
هغه ته وایي چې جاړم په دې وجه چې رور مې دقه چلو کو بانګونه ویلي دي او قرآن شریف یې وغورځه او ځان قدن وخت ساتي وتل جاړم یاره دا خو دې ماتم ډېره ښه خبره وکړه دې بزرګ دې سړي بس جړاله زور ورکړ دې ته عبدیت دې ته وایي چې دا خدای ته جاړې دا چغې ورته وایي که نه دا عبدیت ته بندګي ده عاجزي ده چې دا نیمه شپه کې پاسې او رب العالمین ته سر په ځمکه دا سر د انسان بهترین اندام دی د دې نه بهتر اندام بل نشته الله په سجده کې در باندې لازم کړه چې دا ما ته په خاور ولګوه په ځمکه ولګوه دې ته څه وایي عبدیت عبدیت بندګي دا عبدیت دی په ځمکه ولګوه او ابلیس ته د عبدیت نه انکار وکړ امام غزالی وی اتیا زره کاله د الله عبادت کړو اتیا زره کاله او بر فرشتو کې اوسېده او الله ته څه وایي اسجدوا لآدم دته هم حکم وکړو فرشتو ته هم حکم وکړو هغوی سجده ولګوله عبدیت یې وکړه بندګي یې وکړه ده پکې چونو چیرا شروع کړل ابلیس ولې دی عزازیل نومو ولې دی سجده ونه لګوله اسجد لمن خلقت طینا زه خټې ته سجده ولګوم خلقتنی من نار وخلقته من طین اور نه پیدا اور خو بره زور کوي شغله کوي تورې خټې ته سجده ولګوم فرشتو بندگی وکړه ابلیس څه چلو کو کبر وکړه بندگی ونه کړه سر یې ونه لګاو د اتیاو زرو کال عبادت په بولو شو لاړ ځه ورک شه بیخ دې وځه ځه چې بیا را اسمان ته رونه خېجې زه ذلیله مې کړه ټول عمر مې ذلیله کړې او خوار مې کړې الله خفه شو عبدیت دا الله بندله صفت پیدا کړې نو دې بزرګ بیا جړل یو ځل تپوس یې وکړه لکه هغه مؤذن نشته بیا خو ناجوړه دی کور یې کم ځای دی وی کور یې پلان کې محله کې دی ورپسې دا لاړ دا بزرګ لاړ چې هغه غریب باره کې موت کې پروت و دغه مؤذن چې دا چغې جړل به او رشتہ دار ته ګیر چاپېره راتاو دي ده وی چې یاره زما خو دوست ته زه خو مسافر یم او زه یم تپوس ته راغلی یم که ما ته مو لږه لاره وکړه یو دوه ټکي ته صورت یاسین به ورته وویم هغه نه یې تپوس وکړو یا دقسې یو وي رادن نه کې دا زما مسافر دوست دی ده ته ما ضرور قسم کړی دی ولا رادن نه شو ګیر چاپېره ته ملګري ناست دي او د دې غریب ځن قدن شروع کېږي د دې مؤذن نو دم قرآن وغوښته وی ماله قرآن راوړی چې څنګه قرآن وغوښته نو چې څومره رشته داران هغوی ته خو پته وه چې د دې نه مخکې رورم قرآن غوښتی چې مړ کېده او په ځمکه وغورځو خدای دې دا چلو نه کي نو ټولو وی انا لله و انا الیه راجعون رشته دارانو ټولو انا لله شروع کړو چغې جوړې کړو چې خدای دې جوړ بې ایمانه رانځي نو دی ورته وی نه 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 زه هغسې نه کوم چې رور مې کړي دي لږ قرآن راله راوړی هغسې نه کوم نو قرآن یې راواغېسته نو په سینه یې کېښود او بیا په شونډو ښکل که ابو داود شریف کې د ښکلولو د قرآن شریف ذکر شته په شونډو یې ښکل که او ویې جړل او تندیله به یې کله وړو کله یې په شونډو یې مطلب یې دا و چې زما رور خو ته غورځولی خو زه خو دې نه غورځوم که نه کله سینه باندې اږده کله په شونډو کله په سترګو او اشهد ان لا اله الا الله او دغه وخت خلکو ته وی الله یو دی که نه ټول ورته وی او وی نبی علیه السلام د الله رسول دی وی او وی دا قرآن د الله کتاب دی وی او وی ګوره دغه عقیده باندې مرم ګوان شي دغه عقیده باندې مرم ګوان شي او بیا وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او ساته لاړه قرآن پسینه پاتې شو بندگی و عبدیت بیا الله مدد کوي کنه سړی چې کبر کوي که په عبادت کې ولې کبر نه کوي په عبادت کې ګوره عبادت کې هم د ګیټو نه پرتوګ نه ښکته کوي عبادت کې هم کبر دی په دې هم الله خفه کېږي پیسې به د ګیټو نه پورته کوي عبادت کې هم دا خلک وایي لکه بې ټوپۍ مونځ کېږي که نه کېږي زه
که اوږد کمیس وي ګیټو ته ورسېږي، اوږد کمیس ګیټو ته ورسېږي او پرتوګ د سړي نه نو د ده پکې مونځ کېږي، ځکه عورت یې پټ دی. لیکن په کمیس کې به بې پرتوګه څوک مونځ وکړي؟ وایه کېږي، خو په کمیس کې هم چې عورت ته پټ دی. کونډو او د نامه په منځ کې دا عورت دی رستا پټ شو چې اوږد کمیس یې ګیټو پورې او سړی پرتوګ وباسي او په هغه اوږد کمیس کې کوي، خو بیا مونځ کېږي. لیکن هغې کې هوته نه کوي، بے ټوپی کیږي. ولې نه کیږي بے ټوپی؟ خو موږ خلک چې بے ټوپی کوو نو زموږ په دماغو کې قبر پروت دی، څټوکې واړو او سه به ځان نه یو شی جوړ کو نو خدای ته ودرېږو. داسې مه کوه، نشته ټوپی نو بے ټوپی وکړه، بې پروا نشته. یا شته ټوپی خو بعضې خلک عجزۍ د وجې نه سر سر تور کې ورته کوم، ټیک ده پټکې په سر کا، د نبي علیه السلام مبارک په پټکې و قبر بنا کے فقبر اللہ خبر کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صور الرجال. وچې دا کم خلق کبر جن دي وی دا قیامت پر ورځ چې دی د قبرونو نه پاسي نو د میګو عمره به او شکل به د سړو وي، شکل به د میګونی، شکل به د سړو وي او د میګو غوندې به چې دا خلک پې خپي کېدي او ریز مریضي کې او ښې خوږ کې تعقه وي چې دنیا کې به د قبر کوم. اوس پرېږده چې ذلیل دی کوم. یحشر المتکبرون یوم القیامه، قیامت پر ورځ به د دې حشر کېږي، قبر نه پاسېدل امثال الذر، میګو په شان، فی صور الرجال، شکلونه به د سړو وي. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ حرم الجنت علی الذین فی قلوبهم مثقال ذرة من کبر، کہ دا چا پزړه کې د شړشم د دانې عمره کبر پروتی. نبی علیہ السلام وی الله په دې سړي جنت حرام کړی دی. قبر خطرناک شی دی. عبدیت او بندگی دا د کمال شی دی. بس عبادت کې به هم بندگی کې، دا حج چې سړی کې څومره لوی عبادت دی. او زه کله وایم مونځ چې مونږ کوو نو الله دا نه وایي چې حرام ورته واچوه، په دې خپل کمیس پرتوګ کې به یې کې. نو علما خو یې وجې نور هم لیکلي دي زکات چې ورکوې نو دا راته نه وایي چې حرام ورته واچوه. حج چې کې نو دوی احرامونه به اچوي. ولې زکات را کوټې مالدار هم ورکوي، کوټې نه مالدار شي چې نصاب خاوند شي. مونځ غریب هم کوي، روژه غریب هم کوي، او حج چې کوي غټ مالدار به کوي، ډېرې پیسې پې لګي. نو پرېږده چې دا غټ مالدار ته دا 2 د کپن جامې ور واچوم چې د سر نه دا قبر وباسم. حکمتونه یې ډېر دي، یو پکې دا دی. او هلته ورته وایي شابه بیت الله نه به تاویږي، پنور به هم تاویږي. او بیا ورته وایي شابه صفا مروه کې لږې منډې مه وه چې دې اوس غلوم لږ مالداره چې د سر نه دې دا نشه وباسم. او بیا وایي شابه عرفات میدان ته م لاړ شه او شپه په مزدلفه کې وکړه، په دا سرتور سر یې وکړه او په دا یخنۍ کې وکړه او تنبوم در باندې نشته. او بیا راشه شابه جمرات په کاڼو باندې وله چې دا 2-3 ورځې در لخې منډې ترډې در کړم چې د سر نه دې دا سوټه وباسم، دا مازغه دا سوټه د مازغه د سوټې په شان چې دا دې سر نه وباسم، دا قبر دله ختم کړم. لږ سړی غټ مالدار حج کوي. زمارونو زما په خبره پوهېږئ، الله تعالی د بنده د پاره عبدیت خوښ کړی دی. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تحفه وړي نو د بندګۍ وړي. التحیات د خولې عجزي، الطیبات والطیبات مالی عجزي، والصلوات التحیات لله والصلوات د بدن عجزي، والطیبات او مالی عجزي لله. نو چې دی اوی نو الله ورته څه وایي؟ السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته. الله ورباندې سلام اچوي. اے زما ښکلي پیغمبره، زما سلام رحمت او برکات دې پتا نازلې. نو فرشتې څه وایي؟ فوراً فرشتو आवाज وکړه چې دا دواړه دوست د دوست سره ملاقات شو. نو اوس دا او د بندګۍ مقابله کې الله څه ورکوي؟ سلامتیا، رحمتونه او برکتونه.
ناغي چغه کړه اشهد الله. نو نبی علیہ السلام وی السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. الله دا تا چې کوم رحمتونو او سلامتی او برکات پمارا وشیندل نو دا دې زما په ګناهګار امت او په نیکانو ټولو باندې وشیندل شي. نو فرشتي وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نو فرشتو بیا عبده ورمخ کې کو چې گواہی کو چې الله یو دې شریک نه لري او محمد صلی الله علیه وسلم دا الله بندا او رسول دی. عبده مخ کې شو بندگی پکې ده. چې کله نبی علیہ السلام دا الله سره تړونو جوړ پیدا کیږي نو د عبدیت ذکر کیږي د بندګۍ. معراج د چیزې سوی سبحان الذي اسرا بعبده. دا نه وی چې برسوله. معراج لمه رسول بوته دا نه وی بنده می بوته چې چا کې عبدیت او بندگی ده. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اوس قرآن نازلېږي. ګوره قرآن نو بیا د الله سره تعلق شو که نه نو بیا وی هغه ذات له ثنا ده چې قرآن نازل که علی عبده په خپل بنده. ځکه ډېره لویه بندګي ده ځکه قرآن ورکو. او چې الله ورسره ملاقات کوي سوی فاوحى الى عبده ما اوحى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. چې الله سره ملاقات کیږي نو دا نه وي چې اوحى الى رسوله رسول ته وحی وکړه. اوحى الى عبده هغه چاته وحی وکړه چې هغه کې عبدیت او بندگی ده. بندگی باندې الله خوشالي. مونږ له چې الله کوم صفت خو کړی دی هغه د عبدیت د بندگی. الله دې مونږ کې عبدیت او بندگی پیدا کړي. رکوع چې سونه خشتوک دی دا عبدیت د بندگی ټیټه وته کړ. سجده چې څومره خشتوک دی په خورو دا عبدیت د بندگی ده. او قیام کې څومره په مانځ کې وګړي دا عبدیت د بندگی ده. او دا په حضور پاک مبارک کې وکړ. یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام مبارک فرمایي بفر من المجذوم فرارك من الاسد. یو قسم بیمار دی چې داغه ته مجذوم وای. جذام یو خاص بیماری ده. هغه کې دا اډو کې راځي. دا اډو کې واړه کې ګرور راځي سړی بیا سورج پس مړ شي. نبی علیہ السلام وی داسې مریض نه ځان ساته. دا نه چې مرض به درته ولګي پته نه لګي کېدای شي الله درته لګي او کېدای شي نه لګي خو سبا به دې پړه کې وسوسه یې راکده سره نوم ناس کنه دا بیماری به نه ولګېدل. نو یو دقه یو بیمارو نبی علیہ السلام سره ناستو او دې کې ډوډۍ رااله. قسم دې ترمذی شریف کې راځي چې نبی علیہ السلام دا بیمار لاس اونې و پکاسه کې ځان سره راو منډوي شابه خورا توکلا بالله والثقه. زما په خدای باور ده خورا شابه دې ته بندگی وي. ماشومان به ځان سره په ډوډۍ کې نو او فرمایي نبی علیہ السلام مبارک قربان شمته وی چې ډوډۍ دل څوک پخه کی نو ځان سره کېناوه. وی تاو خو پاغي غریب تیر شوی دی لوګي خدا غس په می والدي نو ځان سره کېناوه. او کنه کېنه ډوډۍ کما دا یا هغه وی چې نه کېنما نو بیا خیر دی ولا ورکه چې تاسو خوري لګ ولا ورکا. نو پکار دی چې خاون خزه ځان سره ډوډۍ ته کېنه پخایې او دا خان سامه چې کوم دله ترکاری پخای ځان سره کېناوه. او دا نوکر چې چا دله ډوډۍ راوړ اکثر د افسران چې وي دی لګیو پټه دا ځان سره د خپل کلاس ور کېنا عجزیو کمړه څونه ډوډۍ بخوري. غریب شرمېږي دا افسر په مخ کې ډوډۍ سم خولې نشي. دې ته عجزي او بندګي وای. قبر باندې بوټان دې پخپوري او خدای ته راشه دراله پاک کا نه نه قبر مکو قبر منو. اب ټیټی کې ستا بوټان ما پاکي یا خپل کلاس فور ته وای سیکریټری سے بورډ ډایریکټر سے راشه دا بوټان پاک کا. غریب لاندې پزماګه کې نه په بوټان ولې چولا شروع کی داسې مکو بوټانو باسا په خپل یاغته وای راشه دراله پاک کنو خیر دې خبر نشته. نو کار بدل پاک کی خادم بدل پاک کی او په خپل ځان لمه پرې باسا کړ. زمکه ته ځان ته مټی تاوا قبر مکوا. عبدیت او بندگی دا په پیغمبرانو کې و. بعض خلک کبر په جامه کې کوي. بعض خلک کبر په نسب کې کوي
مړه ته څوک یې؟ ته د چا زوی یې؟ ته د چا زوی یې؟ نو ته د چا زوی؟ دا چا نه پیدا ته؟ دا اوس موږ د کبر نه دی اوس. ته د چا زوی یې؟ ته د څه نه پیدا او ا د څه نه پیدا؟ هغه خو د نطفې نه پیدا، نو ته را بې زمزم نه پیدا څه؟ ته هم د نطفې نه پیدا کبر ولې کې؟ هغه چې دی نو ته د چا زوی یې؟ نبی علیہ السلام فرمائی کلکم بنو آدم و آدم من تراب، ټول د آدم بچی او آدم علیہ السلام د خاورې نه پیدا. دا نسبونه او قومیتونه خو صرف دې دپاره دي چې موږ په یو بل وپېژنو. دې دپاره دي چې دا فلانکې قوم او دا فلانکې قوم او دا فلانکې نسب او فلانکې مسب لتعارفو، یو بل پې وپېژنئ. دا صرف د پېژنګلو دپاره دي. دا دې دپاره نه چې دا یو نسب والا اوچت دی او دا بل ښکته دی. ټول د آدم علیه السلام اولاد، ټول نطفې نه پیدا، ټول د نیکه د خاورې نه پیدا. نو په نسب کې به هم کبر نه کې، په جامه کې به هم نه کې، په خبرو کې به هم نه کې. باید سړی په خبرو کې کبر کوي، ټکونه ورکړي، ټکونه چې څوک ورسره کښېني. دا ډېر خطرناک جرم دی، ډېر خطرناک. داسې خبرې ورته کوي چې هغه غریب ملامته کې، داسې به هم نه کې. دا ډېر خطرناک جرم. په دې رب العالمین ډېر زیات خفه کېږي. حضرت داود علیه السلام نه یو پوټې غوندې غلطي شوې وه، لږه غوندې. ګناه نه ده شوې، پیغمبران د ګناه نه معصوم دي. او خدای ته به په سجده پروت و جړل به، دومره جړلې دي. زموږ علما وایي که د دې ټول انسانیت جړا یو ځای کې داود علیه السلام جړا به ورته ورسي، او بیا چې د هغه او د دې ټولو جړا یو ځای کې، نو د آدم علیه السلام جړا ته به ورسي. آدم علیه السلام خو الله معاف هم کړو، ګناه نه ده کړې، بوټې له ګوتې وړي دي، خو الله وایي فنسیا ولم نجد له عزما. وایي دی اراده نه وکړې، یېره شوې وه زما خبره. نو په یېره خو څوک چاله سزا نه ورکوي، یېره وه. لیکن بیا به هم جړل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. جړل به هر وخت به رب العالمین ته جړا به کوله. زمارونو زما د خبرې خلاصه دا ده چې څومره په ځان کې د عبدیت او بندګي پیدا کړه. چاله زکات ورکې، که ورته اونې وي چې دا زکات دی، او که دې ورته اونه وي چې دا زکات دی، خو چې زکات پې کېږي نو ورکا، د خلکو نه پټ ورکا چې هغه رسوا نه شي. دا هم بندګي ده. او که دا زکات ترې راواخلي د خلکو مخکې داسې ورته وایي زکات والا ریا دې وکړه، برباد شو خبره. نبی علیہ السلام فرمایي صدقه چې ورکې په داسې طریقه ورکا چې دا ښي لاس باندې ورکړه چې ګس خبر نشي. دا ولې کبر برا نشي. او که ته ورته وایې اکثر په دې مقبرو کې داسې خاتونه چې تاسو ورکوئ، داسې خاتونه چې ورکوئ، هغه ځای نه صابون لري، هغه ځای نه ورته وغورځئ. دا والا زه هم چې دا صابون راوالي او دې ویشتونکي له په دا کپره وروړي. زمونږ دا بعضې خلک هم بې خوند لري، جانمازونه ورته مخکې اچوي که نه، داسې ورته ور وغورځوي. والا ولې کبر کوي؟ او دا ویشونکي کبر کوي نیکبخت، ولې کبر کوي؟ زه اکثر طالبانو ته وایم چې څوک دله صدقه جانماز خات د کبر په بنیاد درکوي چې ترې وانخلي، ډوډۍ د خدای په لاس کې ده، رزق خدای سره ده. کبرجن په پردي مال کبر کول، په چال کې کبر کول، ښځې باندې کبر کول، بچی باندې کبر کول، په نوکر کبر کول، په ګاونډي کبر کول، پیسه در سره ده، موټرګي در سره ده، دا څه د خدای دی؟ دا نن ستا دي، سبا د بل دي. دوه لاسه به ځې، کارخانه به دلته پاتې، موټر به دلته پاتې، او چې دا څومره په کروڑونو اربونو روپۍ در سره دي، دا به ټولې دلته پاتې. او کوم ځای له به ځې؟ خاورو له به ځې، خاورو له 4 فوټه لاندې خاورو کې به پروت دی. نه هلته کارخانه وړی شي، نه ایر کنډیشن وړی شي، نه د جمع ایټر وړی شي، او نه ځان سره دا ګرم جامې وړی شي، د کپن کې به پروت دی. نه ځان سره بچې بوتلی شي هغلته هغه خاورو ته. هلته به د عبدیت او بندګي پکارېږي. په دې خبرو خو زما پوه شوې که نه؟
نو مونږ به څه کوو ځان کې به څه پیدا کوو عبدیت عبدیت خو مه پېژن که نه بندگی عاجزي لوی به ځان ته نه وایو هر وخت به وایو چې الله لوی دی خدایا که زه قدم علم ستا نه بغیر نشم اوچتولی ځکه سترګه رپم ستا نه بغیر نشم رپولی ځکه خبرې کوم الله ستا د طاقت نه بغیر نشم کولی ځکه الله ډوډۍ خولې ته اوچتوم ستا د طاقت نه بغیر نشم اوچتولی زما عزت ستا را کړی دی زما ذلت تا سره دی زما ژوند تا را کړی دی زما مسلمانی تا را کړې ده زما ژوند ستا لاس کې دی زما مرګ الله ستا لاس کې دی زما خوراک ستا لاس کې دی زما بچی الله ستا لاس کې دی او زما د دنیا ټوله زندگی ستا په وس کې ده او ستا په لاس کې ده دې ته به بندیت او عاجزي به ورته عبدیت زه ډېر کمزور یم الله زه ډېر عاجز یم ما کې که متیاز جمع شي او ستا حکم نه شوی نو متیاز یم د ځان نه نشم ایستی ما ته به هغه ربړ لګوي نو متیاز یې به رانه بیا وباسي خپلې متیاز یې نشم ایستی او چې لوی او دسما کې راته کلک شي او قبض مې پیدا شي او وجود مې ټینګ شي نو بیا به راله دارو راکوي چې دس پې ولګي خېټه به چغې وام چې خدایا خېټه مې بنده ده یا خدایا خېټه مې بنده ده او که د ما په یو غاښ دړ شو پوټینې غوندې غاښ چې د 2 پیسو دونه پوټینې غوندې غاښ دی نو زه به چغې وامه چې یا خدایا کله سبا کېږي چې ډاکټر له لاړ شم او دا غاښ رانه وباسي ده به څه کبر وکړه ما کې به څه کبري نو موږ به وایو چې خدایا د طاقت خاوند تی د قدرت خاوند تی تاله مرګ نه راځي رب العالمینا ماله خو مرګ راځي تاله بیماری نه راځي ماله خو مرض راځي ته ستړی کېږې نه زه ستړی کېږم تاله خوب نه راځي ماله خو خوب هم راځي تاله فنا نشته ماله فنا ده تاله بقا ده او ماله فنا ده او خدایا ګړی ګړی کې تا ته محتاج یم دا عقیده پیدا کا دا خبرې کوه د خدای محبوب بشي چې کبر کې نو کې عبادت کې نو شیطان به در سره ملګری وي شیطان به در سره یې لرې کېږي نه ځکه د هغه صفت در کې راغی کبر د شیطان صفت او چې عجزي کې نو فرشته به در سره په عبادت کې ملګری شي د عبادت په خوند به پوه شي الله ذوالجلال دی په مونږ کې عبدیت او بندگی پیدا کی یا الله مونږ کې عبدیت او بندگی پیدا کی یا الله په مونږ کې عجزي پیدا کی خدای مونږ د کبر نو ساتي الله مونږ د لوی نو ساتي خدایا کبر تا سره خایي الله لوی تا سره خایي لوی شان تا سره خایي الله مونږ ډېر عجزان یو مونږ ډېر فقیران یو ډېر مونږ مسکینان یو الله بخپله مونږ یو قدم نشو اخیستی الله رب د سترګه کې تا ته محتاج یو الله عزت ستا په لاس کې دی ذلت ستا په لاس کې دی روغ صحت ستا په لاس کې دی مرض ستا په لاس کې دی خدای مونږ تا ته محتاج ته مونږ ته محتاج نه خدای مونږ تا ته محتاج ته مونږ ته محتاج نه خدای مونږ تا ته محتاج ته چا ته محتاج نه الله ته د ټولو اسمانونو د ځمکو ربې الله د دې ټولو کائناتو ربې الله مونږ ته لاسونه پورته کړي دي خدای مونږ کې عبدیت او بندگی پیدا کړي الله مونږ کې عجزي پیدا کړي خدای که زمونږ نه کبر شوي الله مونږ ته معافي کوو مونږ ته درخواست کوو مونږ ته توبه وباسو الله مونږ له معافي نصیب کړي الله ګناهونه معاف کړي د نبی علیه السلام په نقش قدم هم روان کړي او د دې ایمان د عقیدې سره الله مرګ نصیب کې اخر وخت کې خدای ایمان نصیب کې یا الله مریضانو لم شفا ورکې خدای که څوک قرضداران تنگ دستی فراخ روزي نصیب کې یو مرګري د ولی استاد وی دی هغه نور محمد غریب په هسپتال کې پروت دی سخت ناجوړه دی دعا وته وکړه چې الله ولا روغ صحت او شفا ورکړي الله که نور کوم مریضان په هسپتالونو کې دي ما ته یو 2-3 کسو ټلیفون وکړو الله ټول له شفا ورکړي خدای که چاته څه پریشانې دی پریشانې ولا په خیر او په خوشحالو بدل کړي حمید الله صاحب دې زموږ دوستان دي په دغه کې کارخانو مارکیټ کې هغې تم دو کوي هغې تم څه پریشانې دي چې الله تعالی هغه پریشانې په خوشحالو باندې بدله کړي او الله تعالی د فتنو نه وساتي یا الله چې څومره دوستان دي چې هم موږ ته په ټلیفونونو دعا ویلي دي خدای دعاګانې قبولې کړي خدای د پریشانو نه وساتي الله د مخلوق ته شر نه وساتي خدای د دنیا او د آخرت د فتنو نه سره د اهل اولاد وروڼو خویندو د هغې دوستانو په حفاظت او په امان کې وساتي یا الله کوم دوستان چې زموږ د منزل د لرې لرې ځای نه راځي پیښور نه هغه یو ځای بل ځای سوات نه دا بل بټخیرې ته لاړم هلته مې بیان یو 2 کسه مې هلته ولیدل مې لکه تاسو خو ما وي زموږ دې ځای نه منزله درځو
بټ خیل نه یو ځای بل دین الله تعالی په یو قدم اجرونه ورکې الله تعالی برکتونه ورکې ته سعادت او خوشاله نصیب کې یو بل مرګ دې غیر غریب دکان چا وهل دې لوی تاوان ور رسول دې دوه کې چې الله خپل مال ورته واپس کی او الله دې بل دینه برکات نصیب کی یا الله زموږ مشران وبخي چې کم جمدی دې روح صحتونه ورکې او تم د نبی علیہ السلام د جنډې مبارک اعلان د جنت ته بوتلې کې او د هغې د مبارک لا د حوض کوثر وم نصیب کې د چا چې اولاد نشته خدای اولاد ولا ورکې نارینه اولاد ولا ورکې اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول او داس نوی اوچ شوی نوی نو چیږي داسې ده که داسې یو سړی بیماری چې داغه بالکل اودس نو چیږي نو داغه د پاره شریعت کې دا مسله ده چې د مانځه د وخت د پاره د اودس وکړي بس په دغه وخت کې په بیا خپل منځ کوي کولی شي په د نوکری وته نه ملاويږي رب العالمین دې ته ښه نوکری درکړي حلال رزق والا د بچي بیمار ده الله دې ولا شفا ورکړي نیکو خلقو قبرونو لتل بالکل جایز دي او د شریعت مطابق بکار کې قبر والا د پاره دعا وغواړه او التکه عبرت واخلا او ځان د پاره خیر دعا غوښته چې خو دعا به د الله نه غواړي ښا د بنده نه نه غواړي او قبرونه خپل اول منري په شریعت کې جاله ټوپه کې مونږ کېږي ولې نه کېږي جمعات والا دا ټوپه مپسره وي هغه ټوپه پسره وي چې کم د عزت ټوپه وي دا جمعات کې چې کم د میزرو ټوپه وي او یا د شنه ټوپه د پلاستیک وي نو دا خو ته چې بواده لذي دا په سر کې یا د یو دوست ملاقات لري دا په سر کې ثياب بزله وتوي زمونږ د فقه کې راغلي دي هغه جامې چې هغه کې ته عام دوستانو سره ملاقات نه کې او ته د بیزته جامه غاڼې نو هغه کې مون مکروه ده نو دا ټوپه خو ماته ته دي د ټوپه نه ښکاري دینه خو هغه به ټوپه خدي او ټوپه باندې وسونه پیسې لګي کله چا ټوپه دا وسه نه کیږي ماته دی وې د بوله والا زبې ولا دا څه خبره نه ده نو خپل مدیدار ټوپه چې الله ته ودرېږي ځان خشته کې الله ته چې ودرېږي قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي چې خذو زینتکم عند کل مسجد چې ته الله ته ودرېږي ځان خشته ډولې کا خپل مدیدار پټکی هوا او خشته جامې واچوا نینو ټوپه په سر کا او ځان خشته خوبصورت کا په الله سره مناجات نو محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 650 نمبر 61 کې تاسو په تکبر باندې بیان وره یعنی تکبر ډیر غټه ګناه ده دا به تاسو ته په خور خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان 61 هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاويږي د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دی 255